برېښنا په اونۍ کې د جوزجان اقچې پنځګونو ولسوالیو لپاره د دریو پروژو لکه سب سټیشن جوړولو، د 220 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي غځولو او د برېښنا توزیعي شبکې چارې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ له لوري پرانستل شوې. الحاج ملا محمد حنیف حمزه رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت ضمن بازدید از فابریکه تولیدی بغلان به مسئولان مربوطه جهت بهبود امور و مراقبت از تجهیزات متذکره هدایات لازم ارائه نمود. د افغانستان برېښنا شرکت په ټول هیواد کې پیریدونکو ته د برېښنایي چوپړتیاو وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کېدو او د یاد بهیر چټکتیا په موخه د لومړي ځل لپاره په کابل کې د برېښنا شرکت تجارتي او عملیاتي برخو د ساده سازۍ پروسو د پلي کولو لړۍ پیل کړه. کارمندان مدیریت سهم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 471 شکایت مشترکین در مرکز و ولایات رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.